قاری طیب صاحب لیکلي هلته یوه علاقه وه د خوړ په غاړه باندې جمنای ورته ویله او دغه مقبرې په خوا باندې خوړ راغلی و لکه زمونږ دا خوړ او دغسې دا مقبره هم ده نو دوی دا قبرونه وړي د یو قبر لات پکې کاره شوی و لحد او هغه ډوکي کاره کېدل یو کیرړه بیا راغی ورکوټې شان ته دې مړي له بیا ټک ورکړو نو دا ډوکي بیا دغسې د ځمکې سره لګېدل او د قبر د سقف او رنګ به د ډوکو بدل شو بس دا کار به اوسه کېده ټول کلی راغونډ شو په هغې کې یو سړی یو دوبي هغه هم راغی هغه یو وړوکی کاڼی راواخېست داسې او په دې کیرړي باندې وار وکړو نو دنیا کیرړی نه دی د دنیا لړم نه دی د دنیا مار نه دی دلته موږ دا خلک ډېرې غټې غټې خبرې کوي که نه دا خو والا به پته ولګي چې تا لاندې دفن کې بیا به دې پته ولګي یو وړوکی کاڼی راواخېست چې کله په کیرړي باندې وار وکړو نو هغه ټیم یې ټک راغی او په دې دیوله یو ټک ورکړ یو نو دې سړي به بیا چغې والي دلی به یې والي چا ویل لکه دا تاله خو یو ټک درکړی یو ټک کتابونه لیکي د قبر لړم چې سړی وچیچي 40 کاله به ړچېږي 40 کاله به دغسې د قچرم نه مار او لړم او د اوښم نه دي نو چې دلی ټک ورکړه د به چغې والي نو چا ورته ویل دا څومره زخم دی ویل دومره زخم دی لکه په زرونو لړمان چې ما وچیچي دومره زخم دی لکه په زرونو نو په لکونو ماران چې ما وچیچي په لکونو او دومره زخم دی لکه زما په انسان کې چې څومره بدن کې ویښته دي انسان په بدن باندې تاریخ لیکلي 15 لکه ویښته دي 15 لکه د انسان په بدن چې څومره ویښته دي او د هر ویښته په عوض کې زخم جوړ شي هر ویښته په ځای باندې مار ټک راکړي هر ویښته په ځای باندې لړم ټک راکړي 15 لکه ټکونه د مارانو 15 لکه چیچل د لړم او د آخرت لړم دومره تکلیف راته دی آیا د هر ویښته په عوض کې د جهنم د اور سکروټه زما د ویښته باندې کېدی دومره تکلیف راته دی 3 ورځې باندې ویښته مړ شو په یو ټک سره او موږ او تاسو چې مار لړم وچیچي که نه او عالم لی بوده چې دم یې کړي او بیا ولستنې به یو پیرې چیچلی او دا مار لړم دا د دنیا لړم دی د آخرت نه دی خو هغه مسله قشانته وه نه حل کېدله دا مسله نه ډاکټر حل کولی شي نه وکیل حل کولی شي نه وزیر اعظم او وزیر اعلی صدر هېڅوک یې نشي حل کولی بیا چا ته محتاج دی بیا به عالم له راځي موږ تاسو عالم ته کنځلې کوو که نه حسین احمد مدني یو سړی و مخالف شمس الحق نومې و هغه حسین احمد مدني د ګیرې نه ونیو او دا نور تابعدار چې وو هغوی ته ویل کنځلې ورته وکئ حسین احمد مدني ته یې کنځلې مه کړئ د ګیرې نه یې ونیو تاریخ لیکي دغه نوجوانان بیا رال یو بل عالم و د علامه اقبال ملګری و مولانا نظامي یو کار شوی دی حسین احمد مدني ځینې یو کس د ګیرې نه ونیو او د هغه ملګرو ته کنځلې کړي دي ویل یاد لره یاد دا کم خلک چې دا کار یې کړی دی دوی ته به په ځمکه کې قبر نه میلاویږي دا به د قبر مالکان نشي وشوه څرنګې تاریخ لیکلي دا اوس چې ورته فیصل آباد وایي دې ته مخکې لیلپور وی لیلپور همدغه کسان چې د ګیرې بېعزتي کړې وه وشوه داسې چې دغه کسان په ډاکه کې ونیول ډاکې کوله او یو روایت کې راځي د خښتو بټۍ ته یې واردول د خښتو کفن یې نشته غسل یې ورنکړه کفن نشته جنازه نشته
قبر نشته د خښتو بټۍ ته ورواړته ول ژوندي. او دویم روایت کې راځي ټوکړي ټوکړي کړه د خیمې په شان ته او سپو پیشوګانو ته یې واچول. دریم روایت کې راځي قبي قبي کړلو سمندر ته ولا غوښه واړتوله. تا د یو عالم د ګیري بېزتي کړې وه چې دنیا دې وګوري. او بیا وایي حکومتو اعلان هم وکړو که د دې خلکو څوک پیدا شي موږ له انعام وکړو چې دغه پیدا شي وارثانو چا نه شو ویلی چې موږ دې وارثان یو. ولې تا د ګیري بېزتي کړې وه. نو برای کرم دا یو سړی خو مړ شو چې یو ټک یې ورکړی و. لړم کیرل یو ټک ورکړی مړ شو 3 ورځې پس د غوی په شان نمباړې بیا والي. او هغه قبر والا ته اوس هم حساب میلاویږي. نو هغه زمانه کې یو عالم و دیوبندي هغه چې که دا کردار ولیده او دا کار یې ولیده چې مړی په تکلیف کې دی نه پېژني چې څوک دی ځان ته شاګردان ناوستو سورت یاسین او سورت اخلاص دا شروع کړه. دا به چې ویل نو هغه کیرړې برکوټه کېده. دا به چې ویل کیرړې برکوټه کېده چې کله سورت یاسین بار بار ووې سورت اخلاص بار بار ووې کیرړې ختم شو د مړي نه عذاب پورته شو.